السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میلینګ ختم شو د خیر اوس په زومګه ریویو ته ریویو ویل کېږي زموږ سره نظر ثاني ته کله چې موږ مثال په تور باندې یو کار کړی کاغه کتابي کاغه پیپري کاغه هر شی نو مونږه پاغه کې څه غلطي کم از کم کړی کاغه د سپیلینګ غلطي کاغه د ګرامر غلطي کاغه د هر څه غلطي دغه غلطي د لپاره موږ زو ریویو ته نو یو لیکل پروفینګ مطلب څه چیک کول موږ چې دا لګورو مطلب ځان په مطمئن کو بیا موږ ته پته ولګیږي چې مطلب په دې غلطي نشته نو کبي هم پیپر ورکو نو خوان کوي سپیلینګ اند ګرامر دې ته به وځو نو سپیلینګ اند ګرامر دې کې وسته ستوخکاری لوک چې نو د ادم سره او بګی ما ډیلیټ کړه نو غلطي ده ما د کراس راوستر دې ځکه ما ته دا بدل کا نو چینج چې وای دغه نوم به بدلیږي بلند به ډایرکټلی زی نو یاد ساتئ اګنور ونس مطلب کدا زو غلطي نه وباسي جو اګنور کوي کډيري غلطیان نه وباسي جو اګنور آل وای کداغه اګنور د کوم غلطي چې د اډ ټو ډکشنری وای نو دا مطلب دار پدې کې بیا محفوظ کیږي به د غلطي د غلطي نه خي چینج مطلب بدلول وس دې چې زو خپل نوم لیکم مثال په تور باندې نو دا نوم چې د غلط نه خي ولې دا نوم ما مطلب پدې دغه باندې په ډکشنری کې سیو کړی دی که زو سر نور لیکم نو بیا هم نه خي خو که زو بل نوم لیکم واجد نو دی به غلطي خي نو دا زما سره په دې ډکشنری کې اډ نه ده که زه مطلب دلته کې اګنور هم کم نو اګنور ما کو د غلطي به ختم شي خو کچري دا ما دوباره واجد ولیکو نو دا بیا هم غلطي خي کده چری ما دلته کې لاړم اډ ټو ډکشنری وهله او یس می وهو نو کدا وز هر بیرلی کوم ماته به هیڅ غلطي بیا نه خي د دې لپاره استعماليږي اوس غلطي نشته کوزي کې زدا ډي کټوم کم کنه نو اوس په دې ماته غلطي وخی نو دا غلطي کو زه بس نو ماته بدلته کو چې دا خو غلطي دي سیده اصل ټکی هو واجب دی نو زه به دا سکوم چینج وکم او که ډيري په ډیر ځګونو کې دا غلطي چینج آل به هم ټول به بدل شي دې ته ویل کېږي ریسرچ تیشورس ورډ کاونټ نو دا یاد ساتئ تیشورس ریسرچ باندې تقریبا یو شان دي خو مطلب دا ريجنټس د سره نو بیا ډیر ښه کار کوي تیشورس تاسو وو نو بدی کې زمون سره دا تیشورس د لپاره استعماليږي لکه اوس ما ټیچر ورکو ټیچر او انټر مې وو نو تیشورس کې دا راغله انګلیش کې انګلیش ټو انګلیش شو زم سره هغه ټیچر څه ته ویل کېږي دې قسم شیزونه ته چې د ټیچر ویل کېږي ټیوټر ته انسټرکټر ته بل کوچ ته ټرینر ته لیکچرر ته پروفیسر ته ګارډنس ته او دې ورځي بس اسکالر ټیچر ته سکول ټیچر ته سټوډنټ ان سره انټونیمي دې څه شي دی نو اناټومي دې څه دی نو صحیح ده جی ایډیټر او ټیوټر دا ټول دې د پروسه د ټیچر استعمالي کې نو دې ته مطلب دا ریسرچ یا تیشورس ځوانه یو شی دی اوس کدا دلته کې ګوره آل ریفرنس وای نو ټوټل ریفرنس په درګه خو نیټ لازمي نیټ سره یې باندې ښه کار کوي بل زم سر راځي تیشورس نه پس ورډ کاونټ نامه دوختي ډیفاین کړي پیجونه دونه دي ورډ دونه دي کریکټر دونه لاین دونه پیراګراف دونه دي دا غي نه پس زم سر راځي لینګویجز ترانسلیټ نو دی یا ساده چې سره نیټ او دا سی کلیک کو او ترانسلیټ کوم چې سلیکټډ ټیکسټ دی وو نو په دې کې به انګلیش ټو اردو غو زما سره نیټ بند نشته په دې کې تاسو ته اردو کم ټکی چې اب اردو ته کنورټ کیږي هغه انګلیش او عربي مطلب دې کې بوله ځانه چینجینګ کوي بیا دې کې نه دې کې به چینجینګ کوي بل زم سره راځي مینی ترانسلیټر چې دا تاسو آن کو نو یاد ساتئ چې کله سلیکشن نو کې په دې سر کې بدل دی بیا تاسو ته ترانسلیټر راځي او تاسو ته مطلب دا هغه معنی خي ډایرکټ اړو به مطلب تلو تاچت نه دلته کې راځي this service could not be searched because you are not connected to the internet please connect and try again صحیح شو جی دین لازم سره نیو کمنټس خپل خیالات اظهار الګ اوس یاره فارمیټینګ څه ته ویل کیږي نو مطلب دا فارمیټ باندې چې نو ورزي نو دلته کې وته راشه په اردو کې تعلم ته انګلیش کې مان نو دي ته په اردو کې لګي نو ته په سولې کې وزع د دې معنی دا شو الګ مطلب دا چې زمون سره دغه څه ته وي لوک څه ته وي یا مثال په تور باندې بل واخلو دا خو فارمیټینګ شو ور آل ورته ولیکځه نو مطلب دلته کې موږ ته پښتو کې جوړ ټول نو ګوره ټول صحیح شو شي دا زم سره استعماليږي دي بیا پدې کې نیکسټ جو مطلب دا پریویس شاته مخکې دین علاوه زم سره ډیلیټ نو ډیلیټ یو او ډیلیټ مطلب ډیلیټ نه پس به زم سره ډیلیټ آل کمنټس ان ډاکومنٹ ټول ډاکومنٹ زم سره چې سدي پاږي کې څومره کمنټس دي هغه ټوټل ډیلیټ شي ټریک چینج نو ټریک چینج څه د پاره ویل کېږي الګ یو کس کوېسچن لیکل دي چې لیکل دي اوس ورساري اردو دا
انګلیش ته واړو ولدی ولیکو what is your country name او یو کس مثال په تور باندې لاندې وتلو کې چې my country name is Pakistan پاکستان په ځای تولې کې دوبۍ نو دا یو کوېشن و د هغې جواب غلط و نو چې کله ته آنلاین چیکینګ کې دا به ووهې دلته به راشي چې کله ته دا ټریک چینج دی ان کړو بیک سپیس دی و نو دا به لیکل نه کټ کې خو په دغې لیکلو لپاسه به سور لاین او دا لیکل به سره شي نو دې مطلب سټرایک شو چې مطلب تا یو قسم لا غلطي کړې ده نو دې نه بس کبل کسی هغه بیا مطلب دا چې کوي یو مطلب چیکینګ کوي بیا دوباره ریوایند کیږي نه ریویو دوباره به چیک کوي نو دوباره چیکینګ نه بس بیا دلته کوم سره راځي ایکسپټ او ریجیکټ نو ایکسپټ او ریجیکټ نو خدا کله استعماليږي کله اوس مثال په تور یو سړی و چې دا کومه د صحیح لیکل له خدا سي مطلب غلط کړي پوښښ نه ریجیکټ اوکې خپل جوړ حالت راغی یا مثال په تور یو سړی چې بالکل غلط کړي جدا ایکسپټ کا اوکې او ډیلیټ شو صحیح شو جی خو دې مارک د پاره به تاسو صرف دقه یو یاد ساتئ د ټریک چینج د مارک د پاره چې په دې کې شو مارک چې د ټول انک چې دا ټوټل کولاو ساتي بس کدا کولاو نه دا بیا کار نه کوي بل زموږ سره راځي په دې کې کمپیر نو کمپیر څه لپاره استعماليږي کمپیر زموږ سره د لپاره استعماليږي چې کله زموږ سره مثال په تور باندې دوه ډاکومېنټ لکه اوس ما دا دوه ډاکومېنټ ولیکل په یو ډاکومېنټ کې یاد ساتئ ما دا لیکل ډیلیټ کړه مطلب دا ډاکومېنټ نشته او دا ډاکومېنټ چې زما سره کم سیو دی دا زه سیو کوم سیو مې ووهو په ډیسکټاپ دی له مې نوم ورکو مثال په تور باندې 2021 صحیح شو جی په 2021 کې چې کوم ډاکومېنټس دي هغه کې صرف دوه پیراګراف دي اوس دا بل کوم ډاکومېنټ چې ما ډیلیټ کو هغه مې واپس راوړو او دی له مې سیو ایز مطلب دغه ډاکومېنټ هو په بل نوم 2022 اوس دا یو چې دی زوړ دی بل چې دی هغه اوس ما ته راغلی و چې کله زه ریویو ته لاړ شم دا به بند کړم د دې اوس اړو حاجت شته نه زه به ځان لاړ شم کنټرول نیو بل پیج به راواخلم اوس زه دغه ما د بهر په ډیسکټاپ باندې چې دي دوه ډاکومېنټس چې دي نو هغه پراته دي یو ته لیټر وایي بل د ساري لیټر خو پکې ډیلیټ کړی دی خبر ختمه شوې ده یو 2021 دی یو 2020 دی ساري 2021 اور 2022 نو 2021 زمونږ سره چې دی دا زمونږ سره زوړ دی 2022 نوی دی اوس په دې کې مونږ ته یو کس وایي چې دا دواړه یو بل سره چیک کړي چې آیا په دې دواړو کې مطلب کم ډیفرنس دی نو کمپیر دې دپاره استعمالیږي چې دا دواړه به تاسو کمپیر کوئ اوریجنل ډاکومېنټ مطلب داسې به وګڼئ چې زموږ سره 2021 په اوریجنل شي او چې کم مونږ ته راغلی دی 2022 کې به دا شي کدی کې لغلطی د نشي اوریجنل ریسیو کې مطلب ستا ګډوډواله د نشي د دې کې 2022 ولګي دلته 2021 نه دي چې نه بدليږي هم مطلب چینجینګ ولا هم کولای شي صحیح ده 2021 ما اوکے کو 2021 سم سره اوریجنل شو د ریسیو چې راغله سم سره 2022 دی کلیک به واغستو مال به کمپیرو کی ماته چې کم ځای کې تاسو تخکاری دا نو د دې مطلب د دې سټرایک ورج دی د دې مطلب زم سره دا دی چې رو می داتا ته مطلب صرف په دې کې په 2022 کې دا یو خبره نوی ده دا باقی شاده چې دا زاړه دي نو کته ته پته وسو لګیدل چې په دې دوانو کې څه ډیفرنس ده د دې یو پیراګراف ته نو ولې مونږه مطلب دا چې په دې کې دوه ګرځو ګورو په دې کې به کم یو نوې نو مونږ ل بیا څه دي صرف دا به ریډ کو چې مطلب دې خبرې کې څه دي خبرې کړې دي باقی خبره هم د ټول یادي دې د پاره زم سره استعمالي کمپیر بیا به ایکسپټ وهي نو مطلب دا چې دا بیا په دې کې محفوظ شي سیو بشي عدل د بسیو ایز به وهي یا بسیو وهي دوانه کار کوي عدل د بودولي کې کمپیر صحیح شو جی کمپیر دا زم سره د کمپیر د پاره کم چې پریکټیکلی کار هغه ماته ستوکو اوس کدي سر د تاسو راشي نو دا جوړ شو او په دې کې به زموږ سره بل فایل لوتو د دې دوه کمپیر د قراغه هم په دغه طریقې سره زمونږه دغه کیږي نو دغه شانتي د کمپیر باندې تاسو پوه شئ د دې دوانو ما کمپیریزن وکړو نو ماته پته ولګی چې یو پیراګراف پکې نه راغلی او زمونږ سره بل لازم کمباین هم دغه شی دی بده کې مطلب څه دي چې خبرې اترې نشتی
دغه شانتي استعمالیږي لکه مطلب دا ما کنټرول ان وهو نوی پیج ته لاړم ریویو کې مې کمباین وهو او حق خبره د اوریجنل ډاکومنٹ جو مطلب دا 2021 में وهو او مطلب دا په دې ځکه کې مې 2022 وهو دوانه رالو اوکې مې کو حق زړه خبره ده ایکسپټ کړئ او اوکې وایي دا زما د علم موافق خو دغه دي که تاسو ته په دې کې څه مطلب دا څه مزید آیډیازي نو لهذا ماته ووایئ زموږ هم رهنمایي وکړئ زما خو دغه آیډیا نور زما نشته صحیح شو جي دا د کمپیر او د کمباین کار دی او بیا مطلب دا چې دغه سیو کول دي زړه د کمپیر بشاندي اوس راځي زم سره پروټیکټ واز دا ریسټریکټ ایډیټینګ څه دی که تاسو په دې کې وګورئ په دې کې لیکل میکل کیږي هر څه کیږي تاسو وایي دا دې قسم لسه شي محفوظ دي شي د لیکلو نه او د ایډیټینګ نه نو دلته کې راځي لیمیټ او الاو او په دې کې بیا ساتي دي چې په نو ریسوم مګوي سي نو چینج ریډ اونلی وای نو خو به کله دا ورک کوي نو د دې مقصد دا چې ټریک چینج به کار کوي یا به کمنټس کار کوي به فیلینګ ان فارم کا کوي چې کوم تاسو مطلب فارم جوړ کړی هغه کې بس سکیږي مطلب کار کیږي نور باندې کیږي نو چینج مطلب چې سو بګیم غوتی نو ایوری ون ټول یس دې کې پاسورډ نو مطلب مال دې سپیس پاسورډ کو اوکې شو دا ټوټل وزم سره شي لاک پشي کبدي کې لیکل کوی نه کیږي ځل لیکل کوم نه کیږي کوم ترشه اس کارون نه کوي دا زم سره کیږي بیا کدا سو دا ډاکومنٹ سیو کوي په ډیسکټاپ اسې مالو کو لوک لاک اوس کدا ډاکومنٹ ز دوباره مطلب کولاوه هم نو دلته کې یاد ساتئ دا بلاکی مطلب پدې کې وਹੀ کار نه کیږي چې کله ځ کار کوم دي سیټ هم ته ریسټریکټ فارمیټینګ اینڈ ایډیټینګ آپشن نازي چې سټاپ پروټیکشن نو دا پروټیکشن به کلیک کړئ کم پاسورډ هغه به ورکړئ اوکې به وایي نو مطلب دا دی چې بیا لیکل میکل هر څه کیږي دا زم سره ریویو کې ریسټریکټو دې سره زمونږ ریویو هم ختم شو صحیح شو جی